السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به موږ وایو present continuous tense. چې present continuous tense څه ته ویل کېږي. موږ په تېر شوي ویډیو کې ویلي present indefinite tense یا simple present tense. موږ په تېر شوي ویډیو کې ویلي. نن به موږ present continuous tense او چې present continuous tense څه ته ویل کېږي او دا به موږ په کوم وخت کې استعمالو. present continuous tense ته یو بل نوم ویل کېږي present progressive tense یا present progressive tense یا present continuous tense. د دواړو نومونه د present continuous tense ته ویل کېږي. present continuous tense به موږ کله استعمالو کله چې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې هغه په اوس وخت کې شروع وي یا جاري وي. کوم کارونه چې په اوس وخت کې شروع وي او هغه موږ بیانو نو هغه لپاره به موږ present continuous tense استعمالو. مثلا زه چیس کوم لګیا یم یا زه کرکټ کوم په ګراوند کې یم یا زه سکول ته روان یم یا بازار ته روان یم یا هغه جامې وینځي یا هغه سیګریټ څکي لګیا دی. نو چې کوم اوس جاري وي نو دې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو داسې رقم کارونو په باره کې نو بیا موږ present progressive tense یا present continuous tense استعمالو. په present continuous tense کې زموږ سره درې helping verb دي. helping verb څه ته ویل کېږي چې هغه د مین verb مدد کوي هغه ته helping verb ویل کېږي. په دې کې زموږ سره درې helping verb دي. یو د is، بل د am، بل د are. کله چې موږ د singular subject په باره کې یعنی مطلب دا چې یو کس یو ځای یا یو things وي د دې په باره کې چې موږ کله خبرې کوو نو دې لپاره به موږ is helping verb استعمالو. او که چېرې موږ د plural subject په باره کې خبرې کوو مطلب دا چې دوه وي یا د دوو نه سوا وي که هغه کسان وي که هغه ځمکې وي که هغه things وي نو دې په باره کې چې موږ خبرې کوو بیا موږ are as a helping verb استعمالو په present continuous tense کې. او کله چې د I په باره کې خبرې کوو صرف د I سره به موږ څه لګو am لګو. نو as به موږ د singular سره لګو، are به د plural سره او am به د I سره لګو. زه په دې باندې یو څو اگزامپل کوم نو انشاءالله تاسو به په دې باندې ډېر زیات ښه پوه شئ. نو کله چې موږ د پښتو جملې انګلیش ته ټرانسلیټ کوو یا د اردو جملې انګلیش ته ټرانسلیټ کوو په present continuous tense کې نو هغه لپاره به زموږ سره یو سټرکچر ضرورت یو سټرکچر څه داسې رقم دی. پهله به موږ سبجیکټ ولګو، بیا به helping verb ولګو، بیا به main verb ولګو، په main verb پسې به بیا ing ولګو او په ing پسې به بیا object ولګو. نو دا به زموږ سره present continuous tense مطلب دا که چېرې تاسو په جمله کې ing لیدو او as am are د دې درې وړونه پکې یو لیدو نو ستاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا خبر راتلل پکار دی چې دلته زموږ سره څه کم ټینس دی present continuous tense دی یعنی د کم جاري حالت دی دې په باره کې خبرې کېږي. نو دې کې زموږ سره دغه درې helping verb لګي as am are او دغه سټرکچر دی. زموږ سره د پښتو یوه جمله ده هغه چې اسکي لګیا دی. دا چې اوس موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو نو دغه سټرکچر نه به څالو مدد اخلو. نو د سټرکچر ته وګورئ تاسو دلته سټرکچر کې زموږ نه غواړي پهله سبجیکټ. موږ به څه ولګو سبجیکټ ولګو. سبجیکټ زموږ سره په دې پښتو جمله کې څه دی هغه یعنی هغه چې اسکي لګی دی د هغه کې زموږ سره سبجیکټ دی موږ به دا ولګو هغه. بیا زموږ سره غواړي helping verb. helping verb به د he سره موږ څه ولګو as. as به ولې ولګو ځکه چې دا زموږ سره سینګولر دی. که چېرته پلورل وي بیا موږ are لګو نو he as. اوس زموږ نه غواړي main verb. main verb یا V1 د V1 مطلب دا دی د ورب لومبنی حالات. موږ به د ورب لومبنی حالات ولګو. دلته زموږ سره ورب کم یو دی سکل. سکلو ته په انګلیش کې څه ویلی کېږي ټیک. موږ به څه ولګو ټیک. ټیک به ولګو بیا به ing ولګو نو دی ټیکنګ به شي. په دې ټیک پسې به څه ولګو ing نو ټیکنګ. او اخر کې زموږ نه څه غواړي object. object پکې زموږ سره چې شی دی چې ته په انګلیش کې ویلی کېږي tea. he is taking the tea. که چېرته اوس موږ د دې نیګیټیو جوړو د نیګیټیو څه به څه کار وکړو د دې helping verb نه بعد به څه ولګو not ولګو نو دې نه به خپله څه جوړ شي نیګیټیو. یعنی مطلب دا چې د دې helping verb او د دې main verb په منځ کې به څه ولګو not ولګو نو دی به زموږ سره نیګیټیو سنټینس شي. he is not taking the tea. هغه چې نسکي نو زموږ سره نیګیټیو. که چېرې موږ د انټراګیټیو جوړو نو انټراګیټیو سره موږ دا چلو کړو چې دا helping verb به مخکې ولګو او ورپسې له به پسې بیا څه ولګو
سبجیکټ ولګو، سبجیکټ نه بعد به بیا مونږه V1 ولګو، د V1 نه بعد به ING او ING نه بعد به آبجیکټ. مونږ به دغه سټرکچر نه مدد اخلو په انټروګیټیو سنټنس کې، یعنی په سوالیه جمله کې. نو پیله به مونږ څه ولګو؟ هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب پکې زموږ سره کوم یو دی؟ ایز دی که نه. مونږ به دا ایز د سنټنس د سر له راوړو. نو ایز بیا زموږ سره سبجیکټ دی، سبجیکټ زموږ سره کوم یو دی؟ هغه ته په انګلیش کې ویلی کېږي هی. ایز هی. بیا V1 دی، نو سکلو ته په انګلیش کې ویلی کېږي ټیک. مونږ به دغه ټیک ولګو. بیا به هغه نه بعد ING، نو مونږ به پسې ING ولګو، ټیکینګ، ایز هی ټیکینګ. او بیا به آبجیکټ پکې زموږ سره څه دی؟ چی ته په انګلیش کې ویلی کېږي ټي. ایز هی ټیکینګ د ټي، آیا هغه چیس کې لګیا دی؟ دا زموږ سره انټروګیټیو فارم شو. نو انټروګیټیو سنټنس چې کله هم جوړی د بل سټرکچر نه به څه اخلي؟ مدد اخلي. او چې پوزیټیو جوړی نو د دې فعلني نه به مدد اخلي. بل یو جمله ده زموږ سره، هغوی سکول ته روان دي. هغوی سکول ته روان دي. نو موږ به د پوزیټیو جمله ده که نو د فعلني سټرکچر نه به څه واخلو؟ مدد واخلو. نو څه به وکړو؟ پیله به مونږ سبجیکټ ولګو. سبجیکټ پکې زموږ سره څوک دي؟ هغوی د په استعمالي کې په انګلیش کې دی. مونږ به دی ولګو، هغه نه بعد به هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب اوس مونږ دلته ایز لګو که آر لګو که ایم لګو؟ نو دلته به مونږ هیلپینګ ورب آر ولګو. آر به ولې ولګو؟ ځکه چې دا زموږ سره فلورل دي، دوه نه سیوا دي، دې د وجې به مونږ آر ولګو. نو دی آر هم ولګو. هغه نه بعد زموږ سره V1 دی. بیا تلو ته په انګلیش کې څه ویلی کېږي؟ ګو. او پس پام به ولګو مونږ. نو they are go کوم ولګو. هغه نه بعد به مونږ څه ولګو؟ ING. they are going. او دغه نه بعد به مونږ آبجیکټ ولګو. آبجیکټ پکې زموږ سره چې شه دی؟ سکول. ټو سکول. they are going to school. هغوی سکول ته روان دي. که دې نه مونږ اوس چېرته نیګیټیو جوړو نو د دې آر او د دې ګوینګ په منځ کې به څه ولګو؟ صرف ناټ ولګو. یعنې د هیلپینګ ورب او د دې مین ورب په منځ کې به ناټ ولګو. نو دې نه به مونږ سره په خپله نیګیټیو سنټنس جوړ شي. که چېرې اوس مونږ انټروګیټیو جوړو نو دا آر به د سنټنس په سر کې ولګي او ورپسې به پسې نور څه وکړي؟ غونډه جمله ولګي. مطلب دا چې هیلپینګ ورب به مخکې کې او سبجیکټ به د هیلپینګ ورب نه وروسته ولګي. غونډ سنټنس به څه کوي؟ دغه شانې راکوز کړي. مطلب دا چې آر دی ګوینګ ټو سکول، ای هغوی سکول ته ځي. دی زموږ سره څه شو؟ انټروګیټیو فارم شو. نو زه تاسو ته یو سنټنس در کوم، دا تاسو نیګیټیو فارم وکئ، انټروګیټیو مې وکئ او پوزیټیو فارم یې هم وکئ او ما ته په کمنټ سیکشن کې ضرور راولېږئ.